ایاز غلام ده د سلطان محمود غزنوي صاحب موږ تاسې مشهوره واقعات اورېدلي خو اوس د دغه غلام یو دو درې نمونې ذکر کړ سړی داسې حیران شي وفادار غلام ده خو غلام ده وزیران د ملک غټ غټ خلک هغه په دغه باندې خفه دي چې پاچا د غلام سره ولې دومره مینه کوي موږ پاچا وزیران یو والیان او ګورنران یو موږ ته دومره توجه نه کوي او دغه غلام ته دومره توجه کوي نو اعتراض کوي پاچا ته دغه خبر آخر په خوله باندې کوي ځکه د نیکو خلکو سره د خلکو حسد چې چا عزت زیاتېږي هغه نور حسد زیاتي بیا ورسره زیاتېږي دغه غلام عزت زیات شو ځکه پاچا چې چاته په نظر د شفقت ډیر ګوري خو هغه ډیر عزتمند کېږي نو دی حسد کوي چې هغه غلام د موږ اصیل خلک شهزادګان یو د موږ سره دومره ته شفقت نه کوي لکه د سره چې کوي نو سلطان محمود غزنوي صاحب چې یو لوی ولی الله و پاچا و خو یو لوی بزرګ و دا چې دا خلک پوه کړي په حکمت باندې چې زه ځکه د ده سره شفقت کوم نو امتحان اخلي یو ورځ دا منغوړي یو خیلې بوټی ده که موږ تاسې د حاکمانو نه وګورو یا چا لیدلي دا مشرانو لیدلي دومره تریخ ده چې دا د شوګر مرض والا دپاره حکیمان ښیي چې هلته لوڅې پښې پکې ودرېږي ترخواله یې خولې ته رارسېږي چې دو درې منټه پکې درېږي ترخواله یې خولې ته رارسېږي بیا خوړلو په خوب کې ولاړ ترخواله یې دلته رارسېږي دغه منغوړي یې راوړه دا وزیرانو ته یې ورکوي یوه ته وینې وه چې دا وخوره هغه چې ول ده چې مڼغوڼې ده ویله دا خو ډېره ترخه ده دا خو د خوړلو نه ده بل ته یې وینې وه هغه ورته چې دا خو د خوړلو نه ده چې څومره وزیران وو چې هغه اعتراض یې کوه چې ته په غلام باندې مین یې د غلام قدر کوې په هغه شفقت کوې هغو ټولو انکار وکړه چې دا خو ترخه ده ایاز ته یې ونیوه ایاز واخیسته او په مینه یې خوراک شروع کړه ډېره ښه په مینه یې وخوړه پاچا پوښتنه تر کوي د خلکو د وړاندې چې دا ترخه نه وه وایي ترخه وه وایي نو څنګه دې په مینه او په محبت وخوړه دغه ځای ته باید موږ پام وکړو دعوه د غلامي د الله لرو وایي ځکه مې په مینه وخوړه چې د تا په دربار کې ما ډېر خواږه شیان خوړلی دي ټول وخت یې زه په غوښو په وریژو په ښو خوراکو ساتلی یم نو په ټول عمر چې یوه ترخه مڼغوڼې د تا د طرف نه راته راکړه شوه زه به بیا هغه په مینه نه خورم موږ د الله د غلامي دعوه لرو ساتي مو روزي اولاد هر څه دی راکوي خو چې یوه ورځ لږ مسکرت را باندې راغی بیا شکایت شي که مرض را باندې راغی بیا شکایت شي که یو تکلیف را باندې راغی بیا شکایت شي هر څه بیا رانویل شي دو مې وویلې یو انوارۍ د ایاز کلب سې اچولی بل چاته کیلي نه ورکوي روزانه ورځي هغه انوارۍ خلاصه کړي انوارۍ کې څه شی وګوري بېرته یې بنده کړي وزیرانو پاچا ته شکایت وکړه چې دغه د تا د ملک څه خزانې پټې کړي دي خو تا غلام و ځکه یو انوارۍ ته خاص چې تاله اچولې ده کلپ یې لګولی چاته چابي نه ورکوي دا یې خلاصه کړي او دی وګوري او بېرته یې بنده کړي پاچا ایاز راوغوښت چې یوه انوارۍ د تا په تصرف کې شته او کلپ دې پسې اچولی او ته راکړه چابي چابي یې تر واخیسته بل مزدور ته یې ورکړه ورشه انوارۍ وګوره چې په انوارۍ کې څه شی دي انوارۍ یې خلاصه کړه انوارۍ کې زړې چپلکې پرتې دي یو زوړ لنګ پروت ده یو زوړ کمیس پروت ده نور څه یې نشته مزدور بېرته راغی چابي یې راوړه چې هلته خو دغه درې شیان پراته وو ایاز ته یې وویلې چې نور شی شته په انوارۍ کې وایي نه وایي نو ته څنګه روزانه دغه انوارۍ خلاصوي او دا زاړو شیانو ته ګورې یو ساعت ولاړې او بېرته بیا راځې ده ورته وویلې زه ځکه هغه روزانه خلاصومه چې خپل اوله زندګي ته ګورم زه غلام وم زه مزدور وم زه مسکین و محتاج وم هغه زړې جامې وې دې ما تا زه دومره نازولی یم نو د تا قدر مې ورځ په ورځ په زړه کې زیاتېږي چې هغه ملنګي نه د هغه زاړه لباس نه زه نن دغه ځای ته رارسېدلی یم دغه پاچا په ما څومره احسانات وکړه اوس نو وایه که سړی رښتیا د الله د غلامي دعوه لري
موږ او تاسې چې الله د مور نه پیدا کړي یو دا د مور نه چې راوتو د چا په وجود کالي وو د مور نه چې پیدا کېدو د چا سره یوه انر پیسه وه یوه ګوله مړۍ روزي بندوبست وو